السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو لیدونکو باک ولسوالۍ ته راغلی یو. دلته موږ د اختر دپاره کالي راوړي دي او په دې کې 2 جوړې هم باندي او ترڅنګ یې 500 افغانۍ هم پکې دي. دا کالي د چا دپاره دي؟ تاسې دا ویډیو موږ سره تر اخره پورې وګورئ، انشاءالله پوه به شئ. په سر یې لاس د رحم تیر کړی یتیم مه ژړوئ، په سر یې لاس د رحم تیر کړی یتیم مه ژړوئ، د مینې غېږ ترېنه چاپېر کړی یتیم مه ژړوئ، د مینې غېږ ترېنه چاپېر کړی یتیم مه ژړوئ. پلار یې شهید له خاورو لاندې دی اسرا نه لري، پلار یې شهید له خاورو لاندې دی اسرا نه لري، د پلار غمونه ځینې هېر کړه یتیم مه ژړوئ، د مینې غېږ ترېنه قدرمن لیدونکو تاسې به دغه ویډیو کتلې وي، دغه یتیمان مو تاسې کتلي، واقعا خفه کېږم، واقعا ترې دردېږم چې موږ په وطن کې دومره یتیمان لرو چې اندازه یې نه کېږي. الله دې زموږ په وطن باندې رحم وکړي، الله دې د دوی چاره وکړي، نور دې خدای زموږ په وطن کې یتیمان راته نه پاتې کوي. الحمدلله بیا هم د خوشحالۍ ځای دی چې مخکې اختر روان دی، دغه 100 جوړې یعنې 100 یتیمانو ته به رسېږي او دوی به خوشحاله وي. تاسې پوهېږئ یو مور هغه به ډېره خوشحاله وي کله چې یو خپل زوی په یو نوي جامو کې وګوري او نوي بوټانې وي، نو مور ډېره ورته خوشحاله وي. نو الحمدلله نن به زموږ 100 میندې خوشحاله دي، نن د دوی هغه فامیلونه خوشحال دي. الله دې تاسو ته اجرونه ورکړي. دا کومک چې هر چا کړی وي الله دې ورته اجرونه ورکړي. زموږ یو ډېر دروند او قدرمن حاجي صاحب چې په استرالیا ملبورن ښار کې ژوند کوي، بیا د موږ افغانانو نه پیسې راټولوي، موږ ته یې رالیږي. دا هم د دوی هغه د یوې 2 روپیو برکت ده چې نن دلته 100 یتیمانو ته ورسېدلی. الله دې دا قبول او منظور کړي. او بیا هم که چا کومک کولی د شمېره هم درته ښکاري سکرین باندې، بیا هم کولی شئ چې د سره همکاري وکړئ، دی تر موږ رارسوي. دا کومک چې کړی و تقریبا موږ سره 1,14,500 افغانۍ وي چې څه کومک مو هلته بل چاته نغد ترې وسپارلو او خوراکي موادو او باقي پیسې چې موږ ته پاتې شولې هغه دغه 100 یتیمانو ته جوړې او ترڅنګ 500 افغانۍ هم ورته ورسېدلی. الله دې قبول او منظور کړي. دا خپرونه دلته پای ته رسوو، تر بلې خپرونې ښې چارې ښه درته غواړم.